په مقبره کې جګړه جوړ کړه د جمعې ورځ زما د اتفاق زیو التر اختلاف جګړه جوړ کړه ما وی د اختر ورځ زما د اتفاق ورځ التر راته جګړه جوړ کړه ما وی مسجد او منبر او محراب زما د اتفاق زیو التر راته اختلاف جوړ کو ما وی د الله بندا تر الله نه نوېږي الله ته بنسي ما وی او تاسو ته په دې سره خو مثلا حل کېده ته چا په دوکه کې واچولې تراغلی تا لوډ سپیکر کولاو کو ته احناف ته کنزل شروع کړه تا وی د احناف مشرکان دي کافران دي بدعتيان دي په ایمان وي په دې سره مسله حل شو زمونږه مسله حل شو په دې سره جګړه نورم جوړ شو دغه علاقې ولا را پاسې دیو پسې ډانګي را واغستا د علاقې ولا را واغستا په دیو پسې را واغستا نن د پوره دنیا کافر لګیاري د پاکستان په تباہي ورانولو پسې ور پسې ما وی د هغه قوتونه دي چې پاکستان امن او امان تباہ او برباد کو پاکستان زمونږ د مسلمانانو ملک ته د حفاظت مونږ خپل یې سره کول فرض ګړو ما وی ما وی د پاکستان د بارډر حفاظت مونږ د علماء طلبه خپل فرض ګړو د ملک امن او امان مخرب وي و بیانو ما وی په دې سره ستا مسله نه حل کړه چې تا لوډ سپیکر کولاو کو تا کنزل شروع کړه تا شرک او کفر پتوي شروع کړی زمو و بیانو ما په هر ضلع درته ویل تاسو په علاقه کې کو و بیانې زما خبر پر ریکارډ سره ورته ورسوي ما وی لوډ سپیکر کې چغې ملګوا ما وی زدر تر مسلې حل در خیمه لوډ سپیکر مکولاوه که تا ته یو مسلې کې چا په غلط فهمي کې اخته کړي چې رحنا په دا مسله د قران نه خلاف ده د حدیثونو خلاف دي ما وی بسم الله کا صرف په ورځ دنیا کې چې ستا په کوم وابیانو پښتنو باندې اعتمادي پنځه کسان ته راجم کا ما وی په خبر کې زما زیب درته پریم روډ باندې معلومه ما وی ما درې ورځې مخکې اطلاع راکا ما وی یو میا شور ته ټیم ورکته اره دی وکي مسله متعینه کا زما چې مذهبي یقینا زما ور باندې احناف ور باندې عملي احناف ور باندې فتوی الزام بنه لګي ما مسله را واخله درې ورځې یو میاشته اره ته وکا کمیاش نه کال ته اره وکا درې ورځې مخکې ماته اطلاع راکا ما زما مدرسې تراشه د لاري کریم در تزدر کوم ما استقبال دم زکوم ما مل مستوب دم زکوم ما د امن او امان ذمہ داری در تزدر کوم زما مدرسې تراشه چې زما مدرسې ته نشرات ما و بیانو بیا واوري ما ته دعوت راکا ما د شیخ امین الله د گنج مدرسې ته ما ته دعوت راکا زدر زم صرف د امن او امان ذمہ داری راکا ما د عبدالعزیز نورستاني د جامع اثریه ته ما ته دعوت راکا زدر زم ما د شیخ عبدالمنان د پیښور ما جامع عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی مدرسې ته ما ته دعوت راکا زدر زم زستا مدرسې کې کېرم پنځه کېرو مسله یو زماره واخله مسله یو ستاره اخلم عقیده یو زماره واخله عقیده یو ستاره اخلم ما د قران سنت نه خلاف ثابت کا قران سنت د خلاف زما یو مسله ثابت کا قسم بالله عزت نکوم ستا پلاس एकदम بیات پکوما ولې ما ته مشرانو ما د خپل دیوبندیانو اکابرینو مشرانو ما ته عزت نه راخوله ما ته دغه راخوله چې کله حق وګوري لاس ور باندې کړه بیات ور سره وکا حق اختیار کا د حق مقابله مکوا او ما وی کدغه نشي کوله ما وی او ما درته بیا لس پنځل سګونو کې ستا مذهب غلط ثابت کړي ستا کې د نظریه به غلط ثابت کړي ما وی ما د لیونی غونته چي ورته وهله ما وی راځي د دلیل په میدان کې ما سره کېنه تر اوسه پورې ما ته بیان جواب نه راکړي زمو بیانو لس پنځل سګونو کې ستا کې د نظریه ما غلط ثابت کړي د قران سنت نه خلاف ثابت کړي زم بیا د الله نو ویریږي نور د امت کې انتشار بجوړه یوم مارس کو د مصری باندې کول خټک مسلمانانو توجه غواړم زم کستا بیام په دې تسلی نه کیږي زتا ته یو بل طریقم در خیمه ستا په دغه علاقه کې کم وابي کا ستاسو په دغه علاقه کې کم یو وابي مولای الته بلوډ سپیکر باندې لګیاره د احناف خلاف علماء دیوبند خلاف بکواس کې توجه غواړم ما وی دا په سادي د راغلستا علاقه امن او امان خرابای ما وی الته صرف دومره ورشه توجه ما وی الته د لاس نه ونیسه گاڑی کې رضان سره کېنو ما وی جنگ جګړه مجوړه گاڑی کې رضان سره کېنو پېښور ته زما مدرسې تراوله ما وی د لاري کرای تا تم زدر کوم د امن او امان ذمہ داری زدر کوم ما مل مستوب د زکوم التراول ما سره کېنو په دلیل سره زما سره د خبره وکي ما وی کدغم نشي کوله راځر دینم یو اسانه درېمه طریقه در خیمه ما وی چې کله بکواس وکړو کله کنزل وکړه کله ستا په مقبره کې اختلاف جوړ کو بل قبر اول اخر ته سوره بقره اول اخر نشتره قبر سرخ په تر دی ویل بدعت ته مقبره کې تلاوت کول بدعت ته تا ته استاد مسله قرآن حدیث نه خلاف ده ما وی د لاس نه ونیسا